د خوست ولایت د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو پرون سه شنبه د دغه ولایت په مرکز منګسو سیمه کې د مستقلو عملیاتو په ترڅ کې له یوه پخواني پټنځایه یو شمېر سپکې او درنې وسلې او مهمات ترلاسه کړي. د خوست والي جنرال محمد کټوازی وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو یې د دغه ولایت د منګسو ستر کلي په سیمه کې د طالبانو د وخت قوماندان مولوي محمد نبی پر پټنځای بریالي عملیات کړي. د نوموړي په خبره په ترسره شویو عملیاتو کې یوه پیا 2 ملي متري یو هاون 12 د غرني هاون مرمۍ 34 د راکټ انداز مرمۍ 10 کیلوګرامه باروت او ګڼ شمېر نور مهمات د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو ته په لاس ورغلي. د مولوي محمد نبی پخوانی قومندان او هغه پټنځای د سلا ډیپو یو پرون ورځ زموږ تاسې امنیتي بیدار ځواکونو دا ډیپو پیدا کشف او ټول مواد دلته را انتقال کړي. په دغه ډیپو کې تاسې وینئ یو 2 ملي متري توپ چې هم له اوږې نه فیر کېږي او هم په دستګاه نه فیر کېږي. همدارنګه 2 ملي متري هاوان چې دا هم د شار دپاره ژبجه کړی اوس د شار بهر. خوست والي د دا ډول مهماتو ساتل او استعمالول د دولت د مخالفینو کار وباله او په وینا یې چې دوی نه غواړي تر څو هیوادوال مو په سوله ییزه فضا کې د ژوند چارې مخته یوسي. نوموړي وویل په اوس کې د خوست ولایت نظامي او ملکي اداراتو او د دوی د مسؤلینو ترمنځ غوره هماهنګي موجوده ده او دا د دې باعث شوې ده تر څو دښمن په ورانکاره فعالیتونو کې پاتې راشي. زموږ د ولایت کې د مسلح ارګانونو چې امنیت ملي ریاست ته د پولیسو ملي قومندانۍ ده او د ملي اردو قومندانۍ ده موږ منځ کې ډېر لو امان. د خوست ملي امنیت ریاست داسې مهال د یادو لاسته راوړنو خبر ورکوي چې نن چهارشنبه ناوخته د یاد ولایت په صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ کې د ځاځي میدان د محلي اردو د لوژستیک 2 قراردادیان ناپېژانده وسلوالو په ډزو وژلي او د ډرایور په ګډون یې د توکو ډک موټر هم وسلوالو له ځانه سره بیولی.